سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو پښتنو. دا وخت راغلی ما اروپا ته په چکر بلجیم ښار انترپون په نوم باندې هلته راغلی ما د هغې خدمت ته ولاړ یم. نو بیا یې سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته ورسي. مننه د افغانانو د مینې محبت نه. نو په چکر راوتی یم بېګاله انشاءالله زمونږ دغه دی چې جرمني ته ځو پولنډ ښار ته. هلته زمونږ استاد د لره بر افغان وطن هارون باچا صاحب یو کانسر پروګرام دی، هغې ته به ډېر افغانان راځي انشاءالله. هغې کې به هم ځیم او بیا سبا لمده انشاءالله بلجیم کې بیا د یکشنبې په ورځ باندې به انشاءالله مونږ دغه ته ځو هالینډ ته، د هالینډ بازار. نه پوهېږم هلته د افغانانو یو بازار دی، ما ښودلی ماما تیکه په نوم باندې هغه بیوروای ښه بیوروای د 1 بجې نه 2 بجو پورې به انشاءالله په هالینډ بازار کې او بل بلجیم مې ډېر خوښ شو. دلته یقین وکړئ چې افغانانو 90% نه زیات دغه کمې سیاسرې چې ګرځي دغه په ایجاب کې، یعنې دا یو ډېر مثبت دغه دی. هغه ته نو خبره دا ده چې حجاب کې مې داخلي ولیکل ته د مرکو دي د نور حجاب او په دغه ښار کې تقریبا ډېر ورکوټی ښار دی، تقریبا 80 جومات دی. دلته ځوانان ډېر زیات دي په دې بلجیم ښار کې په انترپول کې په نوم باندې او زمونږ ډېر استعدادونه د دې ځوانانو بعضې مسایل شته دی چې هغه باید موږ د میډیا ته خلکو ته وښیو، ځکه دا د یو سوچ یو فکر دپاره دلته خلکو رالیږلي دي، یو مقصد دپاره رالیږلي. نو دلته د ځوانانو په باره کې ما ته ډېر داسې ښه دغه هم راغله، مثبت رپورټونه هم راغله، خو بعضې منفي شیونه هم شته دی. نو په دې باندې به انشاءالله موږ ویډیوګانې کوو، په دې باندې به انشاءالله موږ خپرونې کوو چې دغه ځوانان بل طرف ته لاړ نه شي. نو دا اوس د هغې پرزنټېشن مخته ولاړ یم د انترپول ټرانسپورټېشن مخې ته ورګاډېشن مخې ته. نو فلحال موږ انشاءالله په بلجیم کې چکر باندې راوځو. الله دې وکړي چې تاسې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. انشاءالله بیا به سره خبرې کوو. عزتمن شیخ ته وفو لرئ. سلامونه مو نیکې